لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا موټر تاسو وینئ 3 ورځې مخکې دا موټر ورک سوی و او دا خلک راغله لاریزه یې وکړله حوزې ته. نو موږ په خپل زیار او تکلیف او زحماتو سره کوشش د مجاهدینو و چې دغه موټر موږ پیدا کړه او خپل صاحب ته نن ورځ تسلیموو. 3 ورځې مخکې ما خپل مریضان راوستلي وو چې د حوزې بغل کې ما موټر درولی وو. زه زیارت ته لاړم د خپل مریضان سره چې کله راوتلم نیم ساعت بعد ما موټر د حوزې د مخې نه غلو بوت ورک شو. نو اوس د مجاهدینو په برکت سره او د الله پاک په راسره سره وپوهېدل دغه موټر موږ ته بیرته تسلیم شو. او زه د طالبان نه او د مول صاحبان نه ټول نه مننه کوم. د مزار شریف چې کوم ټول خلک یې موږ سره همکاري کړې ده، زحمتونه یې باسلي دي. نو الله پاک دا اجرونه ورکړي موږ تر خوشحال